السلام علیکم ورحمت الله. دوستان، یو شپه راتلونکې ده، پوهېږې دغه شپې اجر او ثواب د الله تعالی په قرآن کې څومره بیان کړی دی. الله تعالی په قرآن کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من کل امر. دا مې د قدر شپه درته یادوله. لیلة القدر یا د قدر شپه داسې یوه شپه ده چې نورو امتونو ته الله تعالی هیڅ نه ده ورکړې. یوازینی امت چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دی چې موږ او تاسو الحمدلله په دې امت کې یو. دا داسې یوه شپه ده چې تقریبا د زرو میاشتو قبول شوي عبادت اجر او ثواب په دغه شپه کې چې چاته الله په نصیب کې ورته میلاویږي. پوهېږې د 4 کالو یا 15 کالو قبول شوی عبادت ثواب الله درکوي درته. اوس خبره دا ده چې دغه شپه به موږ او تاسو څنګه ترلاسه کوو. په دې کې موږ او تاسو کوم کار وکړو چې تر څو پورې الله تعالی د هغې بدله کې موږ او تاسو ته څه راکړي؟ جنت راکړي. په دغه شپه کې موږ او تاسو عبادت کوی شو. په دغه شپه کې موږ او تاسو فرض کا مثال ذکر، په دې کې نوافل، په دې کې صدقې، هر شی چې دې وکړ الله تعالی به په هغه اندازه درته درکوي. اوس موږ او تاسو په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې زموږ او تاسو هیوادوالو، زموږ او تاسو خویندو او میندو ورونو لپاره فی الحال ضرورت څه دی؟ اوس لپاره خصوصا پروژه کې دی لپاره خوراکي مواد برابرول دي ورونو، دی لپاره مرسته راټولول دي. که چیرته غواړئ ستاسو مرسته په قدر شپه کې هم برابره سي، هغه اندازه مرسته چې ته ورکوې دغه خویندو یا ورونو لپاره دا په هره شپه باندې تقسیم کا. نیت کې دا راوله چې اوله شپه کې زما دومره مرسته، په دویمه شپه کې مې دومره صدقه، په دریمه شپه کې مې دومره، همداسې تر دیشمه. طبعا په دغه دیشو شپو کې خو یوه شپه خو ده که نه، هغه شپه کې به ستا دا صدقه یا مرسته درته برابره شي. نو چې کله ورته برابره شله بیا خو مزې کوه. د 4 کالو قبول شوي عبادت ثواب الله درکوي. د 4 کالو هغه صدقه چې تا ورکړې او قبوله شوي، د 4 کالو صدقې ثواب الله درکوي. څومره بهترینه چانس دی الله موږ او تاسو ته راکړی دی. باور وکئ چې الله تعالی داسې یو امت کې پیدا کړي یاستو چې په ټولو امتونو باندې بهتره دی. پوهېږئ چې انبیاو علیه السلام هغوی دا دعا کړې خپل رب ته چې الله موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې حساب کې، چې هغې له جملې څخه یو عیسی علیه السلام دی چې آخره زمانه کې به چې کله قیامت برپا کېږي هغې نه مخکې عیسی علیه السلام راځي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې به شاملېږي. څومره بهترینه خلک استو موږ او تاسو، څومره بهترینه امت استو. راځئ دا چانس ته له لاسه ورنکړو. ډېره مننه، په لوی الله مو سپارم. السلام علیکم ورحمت الله.